محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. دا وسجما تلاوت کړه. دا 15 او 16 نمبر 2 آیات. د دې دوه آیاتو په مطلب چې پوهېږي هم مخکې درجه یو قصه ده، معنا بیان غواړي توضیح چې په دې خبره پوه سي. د مدینې شریفې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دارالهجرت دی، د دې څخه بیا در شام پورې چې ځي، په دا مابینځ کې د دې دوه ښارو یوه علاقه د ایله نومېږي. دا ایله د بحیره قلزم پر غاړه باندې ده. پر دغه باندې بني اسرائیل آباد. دا 40 معاملې چې الله پاک د بني اسرائیلو موږ ته بیانوي، دا ګرد هغه نه دي چې خامخا د موسی علیه السلام سره مربوط دي. که ستاسې په یاد یې هغه چې د جهاد لپاره ولا کلي ته ولاړ سي، قریې ته چې ورځئ سجده به کوئ، هغه دعا به کوئ چې الله پاک زموږ ګناهونه ورژوي. دا خو د یوشع علیه السلام په زمانه کې، دا خو د موسی علیه السلام په زمانه کې نو. دا هم دغه مسله چې بیا ده، دا تر موسی علیه السلام وروسته د داود علیه السلام په زمانه کې ده. داود علیه السلام نبی چې دی د موسی علیه السلام وروسته بیا نبی شوی دی. د دې لپاره دا زبور چې ورکړل شوی. نو په دغه وخت کې دوی د ایلې پر غاړه آباد وو. دوی د مایانو د ښکار ډېر شوقین وو. بس بل کار یې نه و، د لویو درکشني پرې جالونه درلودو، اوبو ته بیا جال غورځوه، بیا به هغه د مایانو ډکېدی. بیا دا دی وچولی یې هم د مایې غوښه هم دغه وچه سي، لمر کې اواره کې په مالګه یې ووي، لکه دا موږ چې مثلا څوک د پسه لاندې کوي. دا چې به یې وچې کړي دا نو ښه وچې کلکې سي، برای په جغلو کې ودرېږي، بیا نه خرابېږي. بیا خپل د ضرورت پر وخت باندې برای چې خشتې کې بیا پخېږي. نو خرڅول یې هم کاروبار یې هم کاوه. الله عز وجل د دوی دپاره حکم صادر کړي د دې چې د شنبې ورځ د دوی دپاره لکه بلا تشبیه زموږ جمعه دا یې د عبادت ورځ وګرځول. مګر زموږ دپاره خو د جمعې ورځ د عبادت دا رقم ده چې د جمعې دپاره اول اذان وسي، بیا د لمانځه تر کېدو پورې په دغه وخت کې کاروبار حرام دی، خرڅول رانیول حرام دی. په شرعي مسله ده، کېدای شي په کتابو کې بیا د خیر ابو میا ویلي یا بې وایست اصولي مسله ده. په قرآن کریم کې راځي اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. الله وایي چې په ورځ د جمعې اذان وسي، تاسې به دسکي ځئ و چاته و ذکر ته د الله. د ذکر ته مراد هغه خطبې دي چې هغه ملا یې وایي. هغو اورېدل پر خلکو فرض دي چې غوږ به ورته نیسي. هغه دوې خطبې چې ویل کېږي، هغه 2 رکعاته لمونځ جلا دی. دا 2 خطبې د نورو 2 رکعاتو پر ځای درېږي، بهر لکه 4 رکعاته لمونځ چې سي. د جمعې ولې 2 رکعاته دي، خو 2 خطبې پر ځای ولاړې. په دې کې عوام غلطي کوي. دی هغه وخت راځي چې ملا صاحب نیت کړي، برای د وسله دی په خطبه اخته دي، معنا د خطبې خو دی پالتو کار دی، معنا هغه خو غوښت نه غواړي زه خو 2 رکعات لمانځه ته ورځم. نو خلاصه د خبرې دا چې زموږ په حکم پوه سي، په هغه پوهېږي چې د جمعې اول اذان وسو، بیا در هغه وخت چې لمونځ خلاصېږي، کاروبار دکانداري دا شی باید منع سي. مګر و دا چا دپاره چې دی جمعې ته ورځي، د هغې جامع اذان ورته معتبر دی. اوس په انسانان ډېر سوه، جامعګانې ډېرې سولې. چې د دې د جامع اذان وسو، کاروبار پر ده حرام دی، خرڅول و رانیول. دی به بیا ځي، هغه خطبو ته به وختي لا حاضر. مګر زموږ په وطن کې خو بله بدبختي ده، په خطبه کم یو پوهېږي، خو چې دا ناست در ملا او در طالب او در امیر پرې ګرد هغه ملا چې خطبه وایي چې فرض دي،
د هغه په مفهوم دوی نه پوهېږي، نو علما راولاړ شه تر هغه د مخه په پښتو تقریر یې پلا ورته وکړي. اوس په عربي ممالکو کې چې خلک په عربي پوهېږي مخکې تقریر نشته، هغه د هغه دوې خطبې چې د هغه تقریر دي خلک یې اوري، بالا وروسته دستي لمونځ کول کېږي. دا دلته چې دا نصیحت په پښتو رواج دی، دا د دغه دپاره چې په خطبه دی نه پوهېږي چې ملا صاحبګر سره څه وایي، دا اوس څه دي چې دی ودرېږي وایي، هغه واجب و فرض. خو بهر کاروبار زموږ دپاره ګرده ورځ نه دی حرام، د نبي علیه السلام د امت دپاره په دغه ټیم کې حرام دی چې اول اذان وسي بیا لمونځ خلاصېږي. د بني اسرائیل دپاره حکم نازل شو، خو دا د جمعې پر ځای د شنبې ورځ الله ورله ورکړه چې دغه ستاسې د عبادت دپاره ده، مګر چې شپېجې راوچوي بیا د لمرلودو په لتیس باندې کاروبار حرام دی، بس تاسې به د الله تعالی په عبادت باندې اخته یاست. نورلانوارو په دغه کې به تاسې ویلي په اصولو کې وایي چې د دوی دپاره د احکام چې وه شاقه وه، درانه وه. دا یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت زموږ سره دونه سهولت وسو. اوس ګوره د دوی چې په جامه مرداره سودانه کې د چې اوبه راتلي کمینځي ولغچ کوي بیا دا بل رقم نه کېږي. اوس موږ کله جامې غچ کوو کرارې پرېولو بېرته صفا شي. د احکام دغه رقم یا مثلا زکات دی ډېر فرق سته، دوی څلرمه د مال زکات ورکاوه او زموږ چې دوی څلوېښتمه ده، څونه فرق یې سره راغلی. بل د دوی زکات چا نشي خوړلی، زکات والته جمع کېدی دعا به کول چې الله پاک ته قبول کړه، د اسمانه به اور راتللو لپاره به کیاشي چې به وسوځي قبول وکړه، به پروت باره به جوړول خدای نه راڅه قبلوي. د قبلېدو علامه یې دا زموږ دپاره زموږ زکات په خپله موږ خورو، په خپله دا معنی چې خور ته ورکړې خو ګواکې وخورئ، چې ورور ته ورکړې خو ګواکې وخورئ، چې تربور ته ورکړې خو هغه هم ستا دغه رقم بشر دی، دغه رقم چې بدن دی عادي. دا به هم د نبي علیه السلام د برکت هسې زموږ سره دا احسان کېږي. نو حکم خو مزده شو چې دوی ته په ورځ د شنبې د عبادت امر او ګرده ورځ به دوی نور د دنیا کاروبار نه کوي. نو د مایانو ښکار د دوی لپاره د دنیا کاروبار. اوس هم په جهان کې د مایانو ښکار د دنیا کاروبار دی، د یو ملک بل ملک ته په ټنو ټنو صادرېږي. دوی هم په هغه وخت مایان نیوله، بل علاقې ته به خلک راتله بیا بې ځینې وړه، دوی به وچوله، تازه هم خرڅول، لنده هم خرڅول. نو دا کار چې د شنبې په ورځ پر دوی حرام شو، اخر چې سیري په دا نور او ته کې بیا کسات کاڼه هغه مایان الله تعالی دغسې ورته وګمارله چې بره به د شنبې ورځ به دوی به دغو نه ډېر دغه علاقې ته د بحري قلزم ته راله. تفسیر روح البیان وایي بره به دا سږمې داسې راپورته کړي تر اوبه به نه معلومېږي، خاص به د مایان د خولې به دغسې به راپورته کړي، دغه نه به ډېر د شنبې په ورځ چې د شنبه به تېره شوله، د یک شنبې څه بیا د بلې شنبې د جمعې ورځ چې راځي بره به مایي ترې تم شو لاړې به زموږ د پښتنو په متل لکه د کره کاږۍ مایان به وتښته د ورکه بالا دی ورته راځي شو اوس په کېس معنا مایان به لږ کار نه پکېدی سم ده. نو د دې دپاره شیطان د یو مشاور په توګه راغلی، الله خو چې ته په شنبه منع کړې داسې چې ته ورمله کې ټینګې کړې، نو دغه کې د ده زیرېده راځي، بهر نو بیا دی په عذابېږي، الله د څه ناراضه کېږي. لاس مه وراچوه، بند یې که، په دې به خدای خوا نه بدي. ګورئ د حرام کار دپاره یې حله ور وښوه. حله چې په شریعت کې حرامه ده هغه د څه دپاره چې حرام کار ځان ته په حلاله یې، نو خو ښکار پر ده حرام دی. نو د شیطان مشوره ورکړل زه به چم در وشم د دریا پر غاړه باندې نږدې بس یو څه لپاره سره ملګري سي په شراکت باندې لوی لکه موږ چې ارهډ بولې یو غټ د باوړي رقم غټ غارې بولې حوض یې بولې چار نوم پرځه دا به جوړ کی دا د بوډکو به پر لکه استه څنګه چې کښنی خله ولروا په دغه ورځ باندې د شنبې چې به مایان را برخ په غوبو کې بم ګرځېدل دلته بم د دینو کې کوشش وکړ نه نه چې نه به وتل چې مازګری مال برافي چې وسمایان به تشته د بره به خله بند کړ نو ما هی خروج هم ځکه لسه غاسته بره بدلیو چې مازه به د شنبې ورځ تیر شو بره به نو د حوض څخه راکشه به نو خپل په خوله مې خرڅولې مې کاروبار کو کېدای سي ما په خبره ته وس پوهېږي یعنی دی خپل تقوا دا ښکارا کړ چې ګورو په شنبه مې نه دی نیول په شنبه غلی په حوض کې ګرځي د لاس په منی ورا چولې شابه زنیم لیدل یا کاکا نه لیدل دا په حوض کې بندول دا نو د ښکار نه بلی چې دا خو نو ښکار نه دا خالي په بو کې ګرځي ښکار دا هغه بلی تر اخسته وای شیطان هم دغه مشوره ورلود کړو دا کار چې شروع کی نو دا خو چمو د حرامو د پاره لار جوړول نو د دوی په خپل زمانه کې بار د قوم درې طریقې یوه طریقې 2000 نفر کې د ګرد وای دلته دی 80000 نفوس آباد او آبادی دغه قدر بارجه خلکو ټول چې دغه کار حرام دی دا مکوي دا مرتس ولاکه خواستی او سازمش د خوراک مایان خو پیدا کیږي خو د کاروبار غو بن راځي ار نه راځي ته خدای حکم ولې پایماله کوي خپل امن کوي دا کار تستم وای مې کوي په کوله ورګرځي چې دا نه روا مکوي بل ډاله چې په دې کې یو څه
هغه بیا دا کار شروع کړي باره وله چې واره ول پک نه پر سر تار لري نه په چا کار ما په واسه ولاکه کېږي وروره خلک پوه سو ګناه ویې پوه سو ځکه شیخ خپل ځان جې راوګرځوم ښکار یې هم نه کاوه و هغه ته یې هم نه ویله چې دا کار مه کوه هلکه دا بد اکثره ډله دغه وه چې هغه پکښې کي هغه دا کار کوه ګور حوزونه ورته کښلي وه کاروبار چالانو پیسې خورا ډېرې سوې د دا نورو خو زړه کړت ورته کېدی نو پیسې د چا نه دي خوش کړو هغو کاروبار دوکانونه پېټۍ وې بارېدلې مایان و خلکو ځینې وړه دا بل نیوای نه سوه خواره کړي مګر ورته ویلی چې مه کوه بل ساکت پاتې و لکه اوس چې موږ د مثال په طور په دې اوس زمانه کې پوهېږو چې یا خلک د ناروا ملګري دي لږ خلک دا رقم دي چې هغه د ناروا خلاف کوي چې هلکه دا کار مه کوه دا نور دغه وایي چې واره بس نن دغه زمانه ده چې خپل ځان دې خوندي کړه نور څوک هغه دي چې دروغجو پکښې غوټه دي په منکر په هر عصر کې دا خلک شته نو دغه کسان چې دا منع یې کوله هغو د دوی تر منځ بد سره راغی دوی به راویله ول وروره زموږ کوچنیان زموږ هلکان چې دا د دوی بد ویني خو سبا زما زوی په دغه ښکارو سره اخته کېږي دغه ناروا ښکار کوي دا د شنبې د ورځې بل ګور زما ورور اخته کېږي راسي چې ویش سره وکړو باره یې په کلي کې غټ جواز سره ووهله ول بس بالا مفتي سره خو بد وي د خلکو په چم سره کاټي بالا مې شناخت و ناسته سره نه دسي چې ته په دغه نارواو کې ولاړې د الله حکمونه پایماله کوې د داود علیه السلام په خوله امر درته سوی دی چې دا حرام دي جوال یې سره ووهه نو دغه چې د شپې د طرفه چې د الله تعالی تکویني حکم پر وسو دا حکمونه به هم زده که یو تکویني دي یو تشریعي دي دا دوه شیان سره جلا کړي تشریعي دا دی لکه الله چې امر وکړي چې لمونځ کوئ په دې کې د انسان اختیار دی پر ځای کوي که نه پر ځای کوي یو وایي زه کوم بل وایي زه نه کوم الله وایي زکات ورکوئ دا تشریعي حکم دی په دې کې د انسان اختیار دی اختیار څه معنا که دې وکړي په خپل اختیار ثواب دې وګټي که دې نه وکړي ګناهکاره شوی ته کولی شې چې نه وکړي یو تکویني حکم دی تکویني حکم دغه معنا چې الله پر تا امر وکړي دا څه معنا چې ناجوړه شي ته ویلی شې زه نه ناجوړه کېږم بس ناجوړه کېږه به بله چاره نه لري الله امر وکړي چې باران دې وشي بیا چاره لري وریاست چې باران نه ووري دې ته تکویني وایي په تکویني کې د هېچا اختیار نشته په تشریعي کې الله پاک انسان ته اختیار ورکړی دی چې که یې په ثواب ګټي که نه کوې ګناه ګټي نو پر دې د شپې د طرفه الله تکویني حکم وکړي تکوین د جوړولو لکه موږ الله چې هر کار کوي وایي څه بس باران وکړي دې ته تکوین وایي کېدای شي په خبره پوهېږي د مالدارو کیسه به مو په یاد وایي دوه شپنیان په مخه سره ورله پر یو غونډۍ باندې میږي په یوه سر راله د یوې خوا بل د بلې خوا دا یو باره ورته ویل زه خدای جان ته دی اریان یم چې دا زوزان دا د جرګو دا د نورو دا به د ده ته څونه کښني سوانونه و کښني کیشي وشیان ورڅخه چې د هر زوز جلا جلا تېره کوي هغه ورته ځي مړه ته مې بیا کوي دا دونه زوزان کاږي چې ورته ناچارې جلا جلا تېره کوي نو خدای ورګرده کارونه خو خدای کوي بردور خدای خدای راکن کوي خدای پرې ولوړه ورته ودرېږي بره وایي تره چې وایي تره ګرده خپله تېره شي ګوره خو هغه د الله تعالی هغه امر چې کن فیکن په خپله ژبه کې ورته وشوي دغه د ده دماغ نو خو د عقیده برابره د ایمان هغه دی لري فقط د هغه دماغ ته دا خبره دغسې ورشوه که چې دا اراوتې شو سوان نه غواړي چاکون نه غواړي دا مازې دی ورته تره بس کېږي دې ته تکویني امر وایي نو پر دې د شپې د طرفه تکویني امر الله عز وجل کې بارل بزوګیانو خنزیران شي نو چې ځوانان یې هغه ګرده بزوګیان شول او چې هغه سپین ږیري یې هغه خنزیران شول سهار د طرفه څخه نو بیا بدی سره دغه کېدله د کلا دروازې بندې د دوی منطقه چې دیوال پر څرخېدلی دي خلک خود خو پخوا خو به دروازې باره خلاصې شولې یا د څاښت مالې یا 8 بجې 9 بجې باره به څوک سره راووته په دا ورځ باندې د هغه ښار چپه چپایي دی دا د دوی کلا یې بولې کله یې بولې څوک نه معلومېږي دا نورو باره وویل چې دې سره داسې معلومات یې وکړو دا اوس څه ته شوي دروازې وټکولې د کلا دا دروازه بله دوی هیڅ جواب نشته باره وراسې چې پر دیوالو ورپورته شو پر دیوالو چې ورپورته شوله چې حیوانان ګرځي بیزوګیانې دي خنزیران فکر ورته یو بار پر دیوالو ورواوښته چې ورواوښتله دغه انسانان چې پاته دي دیو هلته خپل قریبانو نسل نه پېژني چې دا خو مې د اکا زوی دا مې تربور دی دا مې د خاله زوی دی دی نه پېژنده مګر هغه بیزوګیانو خنزیران خپل قریبان پېژنده برابره ځان پې پسې مړشي د کالي به څټله د کالي به بویوله د سترګو به اوښکې به یې دې نورې خبرې نه شوې کولی نو دا مسخه سوري مسخه بولي معنا دماغ یې نه و مسخه سوی دا بیزوګۍ دا خنزیر چې دماغ هغه د انسان دماغ کار کوي خپل قریب یې پېژني په هر څه مګر چې دا چې الله د بیزو په شکل کې واچوه دا عذاب نو دغه خلکو دا سم چې وباره ورته مشتسته نه وویله چې دا د الله امر خو نو سړی نه ماتې یوه وره مات که دوې یې مات که درې یې مات که کال یې مات که کتاب راوړی 40 کاله دی دا کار وکړي د خلکو نه پس که وخت دا مه کوئ 40 کاله وخت بیخي ډېر دی
نو په دې 40 کال کې تاسو ما خبره نه منو اوس حالات هغه درسه جوړ کړي نو څه خوند درکې وای دی بل اثر ورته وشورش معنا ستاسو خبره خو په یاد هغه حق خبره ده چې زه نو هم سړی نو خو اوس مې دغه نو کتاب راوړي په روایت کې راځي وای دغه بزوګیان یا خنزران دا 3 ورځې ژوند دی وباله حیات نه دی کړي ګرد بره ختم سمړس دا اوس چې موږ کوم بزوګیان وینو دا هغه نسل نه دی د بزو نسل د مخه څخه په خاصه بزو موجوده و دا فقط الله دی په بزو واړه او د سبت نه واش دا اوس موږ بزوګیان دا نو هغه د بنی اسرائیل مسخصوي قوم دی هغه نه دلته یو سوال بار واردېږي دغه آیاتو متعلق زاوس ما ویل ترجمه مې نه ده کړې سوال دا ورګي چې ملا صاحب ته ما د خلکو پر چم خره خنده تالي دلی چې انسان بزو کیږي موږ دا سوال چې د انسانان دوه قسمه دي یو هغه انسانان دي چې اهل کتاب دي اهل کتاب په دې کې سوال نشي کولای هغه خو د الله په قدرت باندې یقین دي چې الله چاته وای مړ بارکه کافر او مسلمان چې د مړ امر ساجر سمره په بل چاره نه لري چې وای جوړیږي چې وای ونړي راځي بنړي چې وای زلزلہ کیږي بخمه چاره نه لري هغه ته خو دا سوال نه پیدا کیږي سوال خو دغه خلکو ته پیدا کیږي چې د په یونیورسيټي کې ځان تعلیم یافته بولي ساينس دان بولي هغه براوي دا کار کیږي هغه ته موږ هغه ته وای چې تو خو بيخي ولا کړه څه دا سوال وای په جهان کې طالبان په دې باندې بیا سر خلاص کی داسې یو څو کال مخکې معنا یو 200 کال مخکې داروین تیر شوی هغه د انسان په باره کې ساينسدانانو نظر وکاو چې دا انسان وسنګ موجود دی دا څنګه مخلوق چې په جمزه کې ګرځي دا نظر ورکې بارول دا د بزو د نسل څه دی دا په اصل کې بزو د انسان یو قسم معنا بزو کرا تکامل کاو انسان په شکل کې ځینې جوړ نو دا غټ مضمون دی پر دې باندې 200 کال مسلمانان چې په خبره پوهېدل او د کفارو دلایل پر لوړان کړل دا مسله بس و په مجرو په اخبارو کې براتله چې آدم از نسل میمون نیست انسان د نسل د بزو نه دی وقبل آدم از نسل میمون است انسان د نسل د بزوګي دی اسلام نظر دا ورکی اسلامي ادیان ګرد نظر دا ورکی چې انسان ګرد د آدم اولاد ده آدم علی السلام د خاور څخه جوړ نو د نوی رونه خلکو ته مجوای چې د داروین خبره منی چې بزوګي په انسان بدلیږي انسان په بزوګي نه بدلیږي کدا په جواب باندې تاسو په دې لاس هغه خلک دا سوال کوي چې ملا صاحبونه بیا څنګه وایي دا دون انسانان مسخصو بزوګان ځین جوړ سو ول خنزران ځین جوړ سو ومدغه خبره چې داروین ولي په خلکو پر مخ نه ورته چې دا واست سړی ته ساينسدان ته دا نظر وکړي مشکو چوي د خاور څخه انسان پیدا کړي نو چا نو خدای پاک پیدا کړي دی چې د خدای عدم وای نو انسان د بزو سره نقل شي دی پر ما سوال کې بارا وای طالب انسان په بزو بدلیږي نو زم طالب بزوګي په انسان بدلیږي هغه نظر څنګه ورکاو ساده لپاره خو مشکل نه دی که هغه بدلای که هغه مسلمان لپاره مسلمان ته موږ چې اعلی تکوینی حکم کوي د اعلی په تکوین کې هیڅ چورو چارانه چې وایي خبره کیږي هغه کدا چې په خبر واستې په دې اسنو دا سوال ستا دغه سدالسته خو بیا جاپانیانو چې تاکید وکي د داروین پر خبره چې په کاش کړ چې دغه خبر نه خرقي دا نسپي کوي د انسان دا څنګه انسان دا څنګه نظر چې دا ورکی چې انسان د بزو د نسل څخه دی نو هغه نظریه چې انسان د خاور څخه دی او واره پلار آدم محوا د هغه پلار امور د هغه ځای څخه راشولي مسلمانان هغه وای وس د آیات په ترجمه تاسو پوهیږئ نو الله وای ولقد فتحقق سره علمتم تسي علم در ولدي الذين پر هغه کسان باندې اعتدوا چې دی تجاوز وکي تر حد منکم استسخ ابن اسرائيل خدای نبی عليه الصلاه والسلام د زمانه يهود مخاطب نو الله پاک ودی ته وای برای ته خبر مور پلان نه خبر چې تجاوز مکوا د خپل احکام پورته معلوم ونه لکه مثلا نبی عليه السلام څه وخت سیدنا د جن احکام وس مشته معلوم دا چې واقعي د اصحاب نجرا معلوم نو خو الله دې مخاطب کوي چې معنا تاسو خو دا معلومه ده چې پرتیس کې چا ډاله چې تجاوز کوي چې د شنبه د ورځې حکم نه مانی ولقد فتحقق سر علمتم تسی پیجنی علم لري الذين پر هغه کسان باندې اعتدوا چې هغه تجاوز کاوه په ورځ کې د شنبه چا ښکار معنا کاوه چې حرام کار حکم ما تا چاغه نو څوک د الذين اعتدوا منکم چاغه ستاسو د بل څخه واستاده تخمه سوې بني اسرائيل په سبت او دې د اعتداء او تجاوز څه وخت په سبت په شنبه یا چې هفته وای په دغه ورځ فقلنا الا نمجو لهم وديته كونوا تسسي قردة بزوجان دا قرد جامع دا قرد چې دی هغه د
قرد دغه بزوګي ته ویل کېږي، قرده جمع ده، قردتن بزوګیان. خاسئین ذلیل، نو چې بزوګی سه برف سه خوارم سه لکه انا جوړی چې مرض نیولې ذلیل بزوګیان نه جوړ سي. دغه حکم ورلره وکي. وسنو دلته ګوري کونو قردتن کې یو بل سوال واردېږي علمي دینی مساله د غټ اصولي مساله د تکلیف به ما لا یطاق ناجائز دي. وساله د رب باندې واجبې چې ول اساسمن ته وخی خدای زما در طاقت وړ درنه په دې مې اعلان مکلف کین. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اغایات دلیل دي چې الله پاک انسان نه مکلف کی مگر نشي د طاقت. نو شو چې ماته د امر کې چې بزوګي سي بزوګي کېدای د ځما په لاس کې دي. نو دا څنګه امر دی؟ جواب به بیرته هغه دی چې بابا یو تشریعي امر دی. تشریعي امر د شریعت قانون چې په هغه کې ستاوس لازم دي ته به واس لري ال امر در باندې کی. یو تکوینی دی، په تکوینی کې چې دی ستاوس نه غواړي چې دا خبره ستاتر وسلاندې ده کنه ده چې الله وايي مرید سره د ځان نه جوړی ستا په اختیار کې ده. دا تکوینی دی، په دې کې ستا طاقت نه دی ضروري. په سوالم کې دای سپېدلې په جوابم سوال څنګه وسو چې د کونو څنګه خو د امر د چتی سي نو سړی خو هغه چاته د اشیاء مکه چې دغه په طاقت برای وسته والد تلاش ته وکړ براته دا غلطه په سرو زرو اړه کنه ولا کړي پرېږ خلک چې داس در باندې خاندي براوي دا تخپل کوي دا کار چې بده کې خدای در وسنه دی لاندې در وس یو شی نه لاندې کله بل څوک مکلف کولای شي. یو تکوین دی، تکوین دا دی چې اړول دی حقیقت په بل باندې یا یو کار چې دی کول هغه چې الله پاک د کون په کون شړل دی په هغه کې د انسان وس طاقت شرط نه دی لکه چې ورته وای مرسه یا ورته نه جوړه یا ورته وای جوړه. دا خو د الله تکوین دی، دا تکوینی امر دی، تشریعي نه دی. نو دلته د دې وس نه غواړي چې برا بنی اسرائیل نو کله دا وس درو دي چې د ځان بزوګي جوړ كونوا تسسي قردة بزوجان خاسئين ذليل فجعلناها نكالا لما بين يديها. علاوه فجعلنا نمج وګرځول ها دغه مسخه دا هاضمه دا د دې مسخه دا وشتلو ته شرطونه بدل شو دغه مو وګرځول نکالا عبرت لما بين يديها وما خلفها. لما ده هغه اقوام د پاره بين يديها چې په مخ کې د دی وما ده هغه د پاره خلفها چې د دې ورسته راځي. وموعظه فند للمتقين د پاره د پرهیزګارا د پاره د هغه خلکو چې د الله تعالی څخه بیریږي. په دې خبره بیا سر خلاص کی دوه پاره په پاره څخه بار په آیات په ترجمه پوهیږي. دا یو سړی بدکار کی او نور خلک هم دغه بدکار باندې راځي ځخن کی ترکم نور کسان چې بیا هغه بیا د بدکار نه کی دي ته به دا مکوي دا بدکار دي دا ګناه لري دا بیا د عذابونه راځي. بارچ ته پر راورسېږي بار دا غيو را چپاکه د خلق پر شمنې په وینو یو وبکی. وس کار یو کار دی چې په وینو دی وبکی مګر د دې څخه ځبنه پرو ته کار ورکول شو. هغه کسان چې دوی په دماغ کې دغه فاسده مفکوره و دوی د پاره د استاو هله عبرت شو چې ورته کړ هغه بروي مخوس دی و بل پلا ما په قران کې پریشت ما ولا درده بتر هغه بل چې په خوایم دا کار نه کوي بیا مفکوره نه لري هغه د پاره دا پند بوي دا چې پند هغه بار بیا وای ګوره سړی چې د الله بیا امر کې دا غسیب سره کیږي. ګوري کار یو کار دی په آیات کې ویني دوا حکم پر وسو یفلایل نکالا لما بین بل فلایل موعظه للمتقین. دا غم سوال دی علمي چې بابا یو شی دی نو خدای په بزوګي واړو یفلا و نکال دی بیا موعظه ده بارور ته خو خلق دی ورته یو هغه ډاله و چې د دې هم فکر و چې پاتسی وي د رسول په بزوګي نه جاوشته هغه ته اعداد ورکي هغه ته چش کی هغه کې عبرت ورلره چې دغه کیږي ځان سمیا کې نه سمه. هغه بل چې د بخواصه پر برابر دي داغه د پاره موعظه شو. موعظه بیا پند او نصيحت دي هغه د دې څنګه کار اخلي چې څونه د خدای فضل باندې چې زه هغه رقم نه و ګوره د دې سن دي چې د مخه سایم مفکوره خرابه ده سبا مفکوره داغه د پاره بیا دا وعظ دي دا پند دي لکه د سړي چې خپل زی پر لا ګرځه برابر مګر بیا پر ماشام پر خان سمي خبري نه ورته کی زوی سړی دا رقم کی سړی دا رقم کی دا پند بوي. یو هغه دي چې زوی له چکلو پري نو خو هغه چې چپاکي برای وي داغه د پاره دا نکال دي نکال منای عذاب عبرت نو خو عبرت ورته بل رقم نه سمېږي. نو کار یو کار دی په آیت کریمه کې د نکال نوم پرې شو وسوي دي د موعظې نوم پرې شو وسوي دي. اخر ګورخ ما د اسلام دشمنان د آیاتونو اړ زره په زره دي سړي داسې ورته ګوري برای دا څنګه دی چې نکال به د موعظه به ورته خو نه فرد وخت قسمه دي هغه د پاره نسبت هغه دي دا بل د پاره هغه دي به ترجمه ته ګور فجعلنا مجوغرزاوها دغه مسخه کول د قوم دا مو وګرځاوه نکالن عبرت لما د هغه قومو د پاره بین یدیها چې د دوی په مخ کې و
نو د دې په مخ خو معنا ورته کتله خو ویلې ده چې دا بیزوګیانو خنزیران شو وما او د هغه دپاره خلفها چې تر دوی وروسته راځي تر دوی وروسته چې په نسل کې راځي او د خپل پلار په دغه بد عمل باندې راځي دي د هغه دپاره هم دا عبرت دی چې عبرت واخله نو کنې بیا هغه د پلار وضعیت چې د پلار سره سوی ستا سره هم کېږي وموعظة او د هغه مسخه موږ وعظ وګرځول د چا دپاره للمتقین د پرهېزګارانو دپاره چا چې په هغه وخت کې پرهېز کړی دي یا چې بیا پرهېز کړي د الله څخه بیریږي د هغه دپاره چې دی دغه قصه چې واوري دا د مسخه ده د هغه دپاره دا موعظه ده فن دی بهر وایي چې بد کار به نه کوم اگر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت د ده په امت کې دغسې عمومي مسخه منع ده الله پاک زه به ستا د امت صورتونه نه مسخه کوم زړه بیا مسخه یي زړه چې مسخه یې هغه نو اوس موږ ستاسو محلي و کلي په ډک دي ښارونه په ډک زړه مسخه څه معنا چې دی ښځه څونه عاجز مخلوق دی کشنی څونه عاجزه مخلوق دی دی د یو چا کور ته ټک کشنی ولا بل ولا دا په وینو ولا بل څنګه کوه د څه دپاره د یو څو پیسو دپاره یا یو کنجک د نیولې دلته به نو یو موټرسایکل تېرېږي چې ډېرې په 15,000 به خرڅېږي درز په سر باندې نیولې موټرسایکل ځینې وزغل دغه اوس انسان بولي انسان خو دا نه مې وایي د انسه څه دي چې الفت خپلې هم نوعې سره لري نو کومه دی چې زما سره الفت لري خو د 15,000 دپاره زما ګرده زندګي را برباد په څنګه ظلم یې مړ کړ د دیو بیا زړه مسخه دی نو نبي علیه صلات وسلام سره الله وعده کړې وه ورستا د امت دا یو عزت به ستا د رویه زه وکړم چې بدن بیا نه مسخه کېږي په عمومي توګه چې به ستا کري یا خنزیران سي یا بیزوګیان سي مګر د زړه مسخه به په کښې کې راځي زړه یې مسخه سي لکه اوس د اکثرو انسانانو زړونه مسخه سوي دي چې نه خبره تاثیر پکې چې ورته ویې کې او ظلمونه داسې ظلمونه کوي چې بره دا بل سړی ورته متحیر سي چې دا څنګه دماغ داسې ظلم یې سره کوم دا کار د کړو دي چې سړی کوي نو دغه مسخه د نبي علیه السلام په امت کې صورت کې نه وه راغلې په دې کې راغلې دا پسې چې بیا وروسته راځي کومه خبره هغه نو بیا بل دغسې تفصیل باره غواړي په خبره باندې تاسې پوهېږئ نو دا اوس چې موږ په دا 15 آیات کې وویل دا 14 نمبر معامله وه په زمانه کې د چا سوې وه د داود علیه السلام داود علیه الصلات وسلام تر موسی علیه السلام وروسته و تر عیسی علیه السلام د مخو په دا مابینځ کې دی نبي وربیان خو د دې ډېر و خو دا هغسې نبي دی چې کتاب ورکول سوی دی دا نبی چې دی ځینو نبیانو ته مستقل کتاب ورکول سوی چې هغه شریعت مقدسه دی جلا ځینې نبیان دي کتاب نه دی ورکول سوی د بني اسرائیلو اکثرو نبیانو ته کتاب نه ورکول سوی کتاب بیا یوه ته ورکول سوی و دا نور به هغه ورسره تبلیغاوه لکه نه لکه د رسول علیه الصلات وسلام ته کتاب ورکول سوی دی مګر په امت کې نبیان نشته ول دغه چې د نور امتو نبیانو به دا کار کوه ستا سره بیا ستا د علما کې دغه ستا کتاب د خلکو پورې رسوي نو خبره دا سوه چې دغه کې د 14 نمبر معامله نه موږ وویل دا د هغه عصر سره اړه لري الله او بني اسرائیلو ته ورپه یاد کړه چې تاسې دغسې تجاوز کوه ما دغسې جزا درلره درکړه ده د دغه جزا یاداشت یې ورته وکړي د څه دپاره نو چې الله داسې جزا یې ورکولی شي نو دغه یهود چې په مدینه کې اوسېدله نو نبي علیه صلات وسلام یې نه مني الله وایي ویې منه نو په تا څه ګارنټي لري چې تا ته به نو بیا مسخه نه راځي تا ته به بیا عذاب نه راځي چې په پلار پر نیکه دې رالي پر تا هم راځي چې ته د دې نبي استهزا کوې امر یې نه منې نو په دې طرز په دې 14 معامله هم دې دعوت کوه دې خبرې ته چې راسي د الله تعالی عبادت وکړي او دغه رسول ومه واخر دعوانا الحمدلله